وقال موسى علیہ السلام لأخيه خپل رور ته هارون علیہ السلام اخلفني خلیفہ وسزما فی قومی په قوم زما کې واصلح او انتظام کوا اصلاح کوا دی ولا تتبع سبیل المفسدين تابعداري مکوا د لارې د مفسدانو ځینې خلک به چې تا ته انتشار وړاندې کوي او جنگ ته به وړاندې کوي په قوم کې به اختلاف پیدا کوي دی پسې ته مزه ولما جاء موسی کله چې راغی موسی علیہ السلام لمیقاتنا وقت موعود زمونږ ته اوادي زمونږ ته وکلمه خبر کې د سره رب د ډېر د مهربانه او د مزي قال وی موسی علیہ السلام رب زما ارنی خیامات ځان دی ارنی نفسک و ذاتک انظر چې وګورم الیک تا تا قال او فرمل الله تعالی لن ترانی هرگز نشیدل تمالرا تاکیدا طاقت نشته ولكن انظر لكن تو وګوره ال الجبل ذي غرتا فإن استقر مكانه کچرته کې قائم پاتې شو په خپل ځای د اخر فسوف ترانی زر دې چې ته به ما وویني په دنیا کې خبرې د مینې کېږي نو موسی علیہ السلام الله تعالی کو چې یا الله کما ته خپل دیدار را الله پاک تو فرمایل ته ما نشي ته دا وس نشي لري برداشت نشي تو ګور دی غرته نو غرته تجلی ښکارا کا زره زره شو موسی علیہ السلام هم به وشش چې غر د الله تجلی نشي برداشت کوي نو انسان خود غوخه دا غر سو کوئی تورو وخر موسی صعقا پریوت موسی علیہ السلام صعقا بیوش فلما فاق کلچ ہوش کراغه قال سبحانك وی موسی علیہ السلام سبحانك پاکی دا تعالی را تبت الیک توبه کوم زتا تا وانا اول المؤمنین ز اول د مؤمنانو نه قال فرمل الله تعالی یا موسی اے موسی علیہ السلام ان استفیتک زچیم غرواله در کوم تا تا علنا چې پټول خلق باندې برسالاتی په پیغامونو زما سره چې ته ما خپل رسول جوړ کی او به کلامی او په خبرو زما سره فخذ ما اتیتک والا غسج در کوم تا تا وکم من الشاکرین او شر شکر گزارونه وكتبنا لكلمنا له دي موسی علیہ السلام د پارا فی الالواح پدی تختو کی من کل شیء د اړ شی ضرورینا موعظه النصیحت وتفصیلا لكل شيء او تفصیل د اړ شی من كل شيء يحتاجون اليه من الحلال والحرام روح المانی امام قرطبی وی من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الأحكام وتبين الحلال والحرام وتفصيلا لكل شيء أو تفصيله بكيد أريو شيء ضروري أحكام أو حلال وحرام فخذها واغلى ديلرا بقوة بزور سرا قوة سرا وأمره كمك قومك خپل قوم تري يأخذوا بأحسنها چې عمل کوي د دې په ښه طریقه باندې کوم احکام چې پکې چې په ښه طریقه به عمل کوي سأريكم دار الفاسقين زرد چې او بخیم ز تاسو ته کور د بد عملو په دې کې بشارت ته او وعده ده چې مصر یا شام باندې قریب تاسو فتح کوي او تاسو په تسلط عمومي سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض دین مراد مصر د ذکر فرعون او حامان دل توحید فاسقان بعضی وی د شام زبکه د الته په قبضه و د بدعمل الله تعالی بنی اسرائیل ته فتح په ورکه قبضه او سوق دار الفاسقین مراد جهنم علی
چې د بدعملو ځای دی الله دې هر مسلمانو ساتي. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون زر دے جواب اړوم د خپل آیتونو نه هغه کسان یتکبرون فی الارض چې ځان لوی ګڼي په ځمکه باندې بغیر الحق په ناحق. سأصرف عن آیاتی الذین امام قتاده وی سأمنعهم فهم کتابی زر دې چې دی به محروم کم د خپل کتاب د پوینا او څوک وایي چې زر دې چې د نفع د خپل کتاب او د آیتونو د خپل کتاب نه به دی محروم کم. نه اسباب دي چې د هغې په وجه سړی د قرآن د علم نه محروم کیږي. موانع د فهم د کتاب الله پای کې یو شرک او کفر دی او دویم تکبر دی دریم بدعت دی سلورم هغه ګناه کبیره ده پنځم ناراستیا او سستی ده وغیرہ چې دې سره سړی د الله د کتاب نه محروم کیږي. شپږم دنیا پرستی ده او محبت د دنیا ده او وم ضعف تحقیق ده چې سړی خواري نه کوي. دې ته اسباب د منع د فهم ویل شي. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض زر دې چې وابړم د زده کړې د آیتونو نه خپل آیتونو نه کسان یتکبرون چې تکبر کوي فی الارض پزمکا بغیر الحق نا حق وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا کچرته ویني دی هر قسم نشانات لا يؤمنوا بها ایمان نه وروړي دی پاغي. وَيَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ او کچرته ویني دی لار د هدایت لا يتخذوا سبیلا ننسی غیر الله. وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ او کویني دی لار د گمراه يتخذه سبیلا نسی غیر الله ان هغه باندې عمل کوي او بس رواني. ذالک بانهم كذبوا بآیاتنا دا پدی وای چې دی دروغجن ګڼل آیتونه زمون وکانو عنها غافلین او دی داغینا غفلت کوونکی. والذین كذبوا بآیاتنا آن کسان چې دروغجن ګڼلي آیتونه زمون زجر دی تخویف دنیوي او اخروی. ولقاء الاخرته او د ملاقات د اخرت نه منکری او دروغجن ګڼي. حبطت اعمالهم برباد دی عمل نه دی. هل یجزون بدل نه ورکول کی دي تا الا ما كانوا يعملون مگر دا چې عمل کوي. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واتخذ اني وقوم موسى قوم د موسی عليه السلام من بعد رشد د تک دره من حلیهم د کالو د دینا عجلا نسخه جسدن چې بدن له خوار اغد پر आवाजو دا بنی اسرائیل چې وکنه نو دا زنانه وسم چې چرته زی راځي چې د چا کاله نوي نو بل نه کاله وای نو دای بعضی علماء تفسیر لیکي چې د فرعونانو سره د کوم بنی اسرائیل گاوندو نو دوی د اغین کاله پسوال غشتیو سواده خادیلا او دی کې اچانک دا خبر رااله نو غدی سره پاتې شو ناغوی دا خو پردې شه دې مونږ په دې سکو راجمع کړ. او بعضی وی چې دا هغه کاله نه چې دا فرعون په بو کې غرق کړ شو او بنی اسرائیل بچ شو د قوم او فرعون دواړه غرق شو. نو دی وخت کې دینه
پاتې شو د غنیمت په تور دی راوغست دغه ځای کې چې کله دا فرعون رو غرزول شو دا غلاس ته کړي وي او سوسه نو دا دی ته واغست دا وی دغه کاله موسی علیہ السلام چې لاړو کوئی تور ته دا کاله سامره یو منافقو درا جمع کو مسلمان نو منافقو او دا جبريل علیہ السلام د اس یعنی د براق امازل دلیدلو چې کوم ځای کې به خپکه خو د نغزیبه راټ شین سره او بټو کېدو نو دې خوره کې اثر ستا کله چې فرعون غر کېدو نو حضرت جبريل علیہ السلام راغلی او کنه دا خوره د ځان سره ساتلې و نو د دې کالی نه د سخې جوړ ک ویلی ک او د سرو زرو سخې ته جوړ ک خله کوله دا خوره پکې ورواچوله ناغه بابا داسې आवाज اباظ علماء وی چې ناس چې نو پکې خو سخې جوړ کړو او دا خلیم سوره او دا لاندې خلیم سوره و نو پدې کې به هوا تیرېدل او دا غینه به د شپېلی او د आवाज په شکل یو आवाज را نو دا سامره وی چې تاسو خو اسیم داسې خدای غوستو چې مونږ ورته ګورو دا دې کنه د موسی علیہ السلام نم ارشویلې بل ځای کې بندگی کوي او دا ستاسو رب دې کنه ولې اعوذ بالله نو ځینو خلکو وسره ومنله په دې باندې دوکه کېږي فلانی دا خبرو کو خلک یې وسره مني خلک د غوا مجازس کی د تناون انکار خو ډیره وړه خبره ده تراویو نه مدلوي خلک یو دې سره موري اوري به کړه د غوا مجازي خلک کی دلته وګوره هارون علیہ السلام موجود دی او دې سامری یو گمراهی پیدا کړو مرګري پیدا شو مرګري خدای هر چا پیدا کی ټول پټول خلق خود ذهن نو د عقل نو د دین نه برابر نه دي کنه چې چا سو ویلې ډلې پیدا کیږي ها او د خلکو طرف ته مګورا خلکو ته مګورا الله او رسول او تعلیمات د دین ته ګور نو دی هارون علیہ السلام ته نصیحت کو چې دا تاسو څه غړې وړې کوي دا خبره غلطه ده وای چې نه الله پاک نعوذ بالله پدیس کی دن نه ده واتخذ قوم موسی ان قوم د موسی علیہ السلام من بعد رسل تقددنا من حلیهم د کالو داغینا عجلن سخه جسدن چیو بدنو لهو خوار اغید پارا آوازو علم یرو آیدین گوری انه لا یکلمهم چه داس خیدی سر خبر نکی ولا یهدیم سبیلا او نخیدی تسملارا اتخذوه ونیو دی اغلر پا معبود والی وینیو دلر پا معبودیت دا دنگ معبود دی وکانو ظالمین او دی ظالمان عبادت لائق سوک دے شورے چاہتے ولما سقط فی ایدیهم وراو انهم قد ضلوا دا محاوره دا کله چې سړی یو کار کوي او پای کې ناکام شي نو ته غوسه راشي او لاسونه داسي لاس ستړي شي داسي کیږي نو د دې مطلب دا دی چې کله دې خپېمانه شو سقط فوه فی یده کله چې یو سړی یو مقصد حاصل نشي او د خپېمانه شي ولما سقط او کله چې د خپېمانه شو فیدی ورأو انهم قد ضلوا او پوه شو دیتا معلومه شو دیتا انهم قد ضلوا چې دی بشک گمراه شوی دي قالوا دی لئن لم يرحمنا ربنا کچر ترحمون کو باندې رب زمون
ويغفر لنا او بخنونه کومګه لنكونن من الخاسرين خامخا شوب موږ د تاوانیانو نه رستو پوي شو چې دا خو موږ ناجایز وکړو نو بیا توبه وستلا الله پاک ورته فرمایل ستاسو توبه دا چې فقتلوا انفسکم ايش ولما رجع موسی کله چې واپس راغی موسی عليه السلام الی قومي خپل قوم ته غضبان اسفا ډېر ډکو د غصې غضبان اسف قال وی بئس ما خلفتموني بئس ما ډېر بد هغه خلفتموني چې کړل تاسو زمانه رستو من بعد عجلتم امر ربكم آیات تاسو تادی کوي عجلتم آیات تاسو تادی کړی دا امر ربکم مخکې درا تک د حکم د خپل ربنا والقل الواح او تیزه سره کې خو دې تختی د تورات واخذ براس اخيه او ویني و سر د خپل رور او اختصاتلی وختونه ونیو یجره الیه راح کله ځان ته موسی علی السلام جلالیو داغه دا خیالو چې دوی دا شرک او دا غلط کارونه کوي د جوړه وته نصیحت نه وکړي ځکه د هارون علی السلام چې د طبيعت نرم قوم چې دا شرک شروع کو نه د نرم مزاجي د وجنه نو موسی علی السلام په دې شرک ډیر خفه دي چونکه موسی علی السلام په مرتبه کې د نوچتو د عمرن 2 کاله مشرو داغه هارون علیه السلام ځکه داسې د ګيري ناونیولو دا بیا د بینه ده ها ورته دا دې څه کړی دي تا دې ته نصیحت نه کړې سورۃ طه کی تفصیل قال وی هارون علیہ السلام اے زما د مور زویا قال ابن امه اے زما د مور زویا سړی چې غوسه کنه مور ته وګوري غوسه سړی او چې زوی وی خان درنده نه داسې ځامنه مې چې په مور گزار کوي رومبه گزار په مور کوي نو هارون علیہ السلام وته د مور یادې موسی علیہ السلام د مور ډېر پابند او تابعدارو چې د غوسه سړی قال ابن امه وی ای زما د مور زویا ان القوم استضعفوني بشک دی قوم کمزور او غن مالرا وکادو نزدیو دی یقتلوننی چې وجلو مالرا ما خدای منی کول خدای د زړه کمزور احکار او دی نزدیو چې زی وجلې وي نو ما وی چې کزان دی په مړکو نو بل لانجه به دی قوم کې پیدا شي نور فساد به جوړ شي جاهلان دي نو بیا به ضرور وای چې تا خو فرقواریت او ډالي پیدا کړی دی دشمنی فلا تشمت بی الاعداء مخشاله کو په ما باندې دشمنان چې زو تخپل کې خفغان کو نو دا جاهلان به خوشاله کړي ولا تجعلني ميسابوما مع القوم الظالمين د ظالم قوم نزدي سره مرګ نه بس موسی علیہ السلام خبر شو قال وی رب اغفر لي یا الله ما وبخي ولأخي وزما رور بخي عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا په قافله کې روانه و نور زنانو خبرې کولی تپوس شو دا کمرور دی چې په دنیا کې د خپل رور سره د ټول نه خر ورولي کړی دا چې دنیا جوړه شوې ده تر قیامت پورې دا سه کل رور ولی او کل احسان انعام او مهربانی به بل لورونه کی ام المؤمنین ورپسې आवाज وکړو چې دا موسی علی السلام دی چې هارون علی السلام ته دعا کړې و هارون اخي اشتد به ازري واشركه في امري ويا دلته وګور یا الله ما وبخي ولي اخي او زمارور وبخي او داسې خلک میخه ایو سړیو کنه حج تلو حجله چې اخر طواف کوو ډبه وته ولړو
نو یروختو مرګرو سره کې ناستو یره په دې اخر طواف کې می ټول امت ته دعا کوله خو یو ورور مې ډېره سخته نه لګي مې ورسره ده هغه پکې راتلو په پټی لانجه ده اکه د ترزوی مې ده تربور مې ده نو په دې دعا کې خو بیا غم راتلو نو مې چې راشه کانه پکې ده مکه ودات دا سي جهل ښه دې ته خلک غیرت وي چې ما کوم خبره کړي کنه وي دا به سر ترسو سر ترسو خو ګورا چې سر ترسي مو کنه چې جایز وي نو ټیک دا ویرا سو ناجیز باندې مو لکیږي نو موسی علی السلام وی یا الله مو بخي زمارو بخي پیغمبر د خدای فرمایي چې یو سړی دعا کوي چې یا الله ما وبخي ټول مسلمانان سړی وبخي ټول مسلمانان خزي وبخي الله د دې سړی په عمل نامه کې څومره مسلمانان سړی او خزي چراغلي دا غي د تعداد مطابق نیکي دي په سکندونو کې رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سونه مؤمنان سونه مؤمنات دي سونه مسلمانان سونه مسلمات چراغلي د دې په مقدار نیکي ورکړي ولی اخی او زمارو بخی وادخلنا داخل کی مونږ فی رحمتک پخپل رحمت کی وانت ارحم الراحمین او تزیات رحم کون کے رحم کون کو نہیں صدق اللہ